په تېر ویډیو کې مو د کالي لینکس بیسیک اورویو کتلی و. نن راځو د کالي لینکس ټرمینل پیژنو چې د کالي لینکس ټرمینل دی څه شي او موږ څنګه استفاده ځینې کولی شو. سلامونه او نیکې ترامات، زه اشرف خان یم. بیا شه راغلاست تاسو خپل چینل یاران اکاډمي ته. یاران اکاډمي چې تاسو ته بېلابېلې ویډیو د پنټریشن ټسټینګ، هیکینګ، ډیزاینینګ او د هغه څخه پروګرامینګ په اړه وړاندې کوي. یوازینۍ هیله مو ستاسو څخه دغه ده چې زموږ چینل همدا اوس درسره سبسکرایب کړئ او سبسکرایب په څنګ کې دغه بیل ایکن ووهئ. د دې فایده دا ده چې زموږ هر نوې راتلونکې ویډیو نوټیفیکیشن به در تاسو پورې درځي. د کالي لینکس ټرمینل ته اکسس پیدا کولو لپاره چې کله سیټس بار ته ولاړاست پر دغه ایکن باندې به ډبل کلیک وکړئ. کالي لینکس ټرمینل چې دی هغه یو بلیک سکرین لري لکه دغه چې تاسو وینئ. کالي لینکس ټرمینل چې دی ډېر پاورفول دی، یعنې هر رقم اټک که تاسو وغواړئ د دغه ټرمینل په واسطه یې کولی شئ. ډېر پنټریشن ټولز چې موږ په تېره ویډیو کتلې وه، یعنې هغه دپاره اول کمانډ فارم جوړ شوی دی، وروسته بیا جی آی ورته جوړ شوی دی. ځینې وخت داسې چې یو اټک موږ سرته رسوو یو ماشین ته، موږ یوازې د اس اس چې کمانډ فارم اکسس پیدا کولی شو، نو هغه دپاره بیا جی آی کار نه کوي. بل دا چې موږ د یوه څخه زیات کمانډونه غواړو چې په یوه وخت کې رن کړو، نو موږ یې له همدې ټرمینل څخه کولی شو چې په یوه وخت کې زیات کمانډونه رن کړو. ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې کله موږ د جی آی څخه استفاده کړو هغه بګې سي یا کرش سي، نو د دې لپاره بیا ټرمینل ډېر یوزر فرینډلي دی. لومړی کمانډ چې دی پی ډبلیو ډي. پی ډبلیو ډي تاسو ته کرنټ ډایرکټري درښیي چې تاسو په کوم ډایرکټري یا په کوم فولډر کې ولاړ یاست. که زه انټر کړم دی ماته اوس وایي تاسو په هوم کالي کې ولاړ یاست، یعنې زه چې اوس په کوم ځای کې ولاړ یم هغه دغه فولډر دی، اوپن فولډر. دې ته جی آی ویل کېږي او هغه چې دی کمانډ فارم دی. دواړه یو رقم کار کوي، هېڅ فرق یې نشته. دلته موږ د بټن څخه استفاده کوو یا د کیبورډ څخه استفاده کوو، هلته یوازې څه کوو کمانډز لیکو. دا جی آی سو او دغه کمانډ فارم سو. اوس تاسو دلته وګورئ زه په هوم کالي کې ولاړ یم، دلته هم هوم کالي دی. ځکه راځم غواړم دغه فولډرز وګورم چې دا کوم فولډران دي په دې ډایرکټري کې. هغه دپاره بیا موږ کمانډ لرو ال اس. ال اس تاسو ته د یو فولډر کې دننه هغه نور ټول فولډران ښکاره کوي، ځکه ال اس کوم ډیسکټاپ ډاکومنټس ډاونلوډ میوزیک پکچرز دی. دلته که وګورئ ډیسکټاپ ډاکومنټس ډاونلوډ میوزیک پکچر دی. په دې ډایرکټري کې چې کوم فولډران وو هغه ټول راته لیست کړه. ال اس کمانډ په واسطه یې موږ کولی شو. بل کمانډ چې موږ لرو سی ډي دی. سی ډي بیا د یوه ډایرکټري څخه بل ډایرکټري ته اوړي. ډایرکټري تاسو یو فولډر هم بللی سئ، یو اپلیکیشن هم بللی سئ، فرق یې نشته. نو زه راځم سی ډي ورته وایم چې فرض وکړئ ډاونلوډ ته ولاړ شم، ډي ډبلیو او ډاونلوډ ته لیکم. کله انټر کې دی تاسو ډاونلوډ ته واړئ، یعنې زه اوس دا فولډر ته رالم، ډاونلوډ فولډر ته. سی ډي په واسطه موږ کولی شو د کمانډ فارم څخه د یو فولډر څخه بل فولډر ته واوړو. بل که زه غواړم بیک ولاړ شم، یعنې فرض کړئ زه ډاونلوډ فولډر ته رالم غواړم بیک، لکه دلته چې دغه بټن لرو د بیک بټن، دلته موږ کولی شو چې بیک ولاړ شو. هغه دپاره سی ډي ډاټ ډاټ ووایو. سی ډي ډاټ ډاټ چې موږ کله ولي انټر یې کوئ تاسو به د یوه ډایرکټري سره وباسئ او بېرته ما پخواني ډایرکټري ته راولي. بل یو ډېر مهم کمانډ چې موږ لرو هغه د مان دی. کله چې تاسو د یو کمانډ په اړه نه پوهېږئ چې دا څنګه کمانډ دی، څنګه استفاده ځینې وکړم، هغه دپاره مان ولیکئ. فرض کړئ زه غواړم ال اس په اړه معلومات ترلاسه کړم، انټر یې کوئ. دی به د ال اس په اړه ټوله معلومات تاسو ته لیست کړي. لکه تاسو وګورئ دا هغه ټوله کمانډونه چې دي هغه یې راته لیست کړل د ال اس په اړه چې دي. ځینې داسې موږ کولی شو پیرامیټر ورته پاس کړو د هغه ال اس کمانډ ته. دلته درته لیکلی دی چې ال اس لیست ډایرکټري کنټینټ. تا ته هغه د ډایرکټري کنټینټ څه کې لیسټوي درته. که لاندې خواته راسم دلته نور هم شته، وګوره دا ټوله پیرامیټرز دي. دلته یوه خبره بله شته، که تاسو ډیش ای وګورئ او ډیش ډیش آل وګورئ، دا دواړه یو رقم کمانډ دي. که تاسو ډیش ای ولیکئ که ډیش ډیش آل ولیکئ، دواړه یو رقم کمانډ سرته رسېږي، یعنې فرق یې نشته. دغه ټوله پیرامیټر دي
یو که دلته تاسو وګورئ -L دی use a long listing format. دا تاسو ته د یو ډایرکټري په اړه نور وضاحت درکوي یا تشریح درکوي. د دې کمانډ څخه به استفاده وکړو. زه به دا بند کړم. دلته که زه راسم زه ورته وایم چې فرض کړئ ls او پیرامیټر ورپاس کړم l. اوس که زه انټر کړم هغه فولډرونه درته ښکاره کړه، خو د دې وارې بیا ما د تاریخونه هغه کوم یوزرز استفاده کوي دا یې ټول راته ښکاره کړل، یعنې په کوم تاریخ جوړ شوي دي او د کوم یوزر د خوا جوړ شوي دي، دا یې ټوله راته لیست کړل. بل یو مهم کمانډ چې موږ لرو هغه په واسطه به موږ کولی شو یو شی انسټال کړو. apt get په واسطه موږ کولی شو یو شی انسټال کړو، اپډیټ یې کړو، پوره کالي نیکس اپګریډ کړو. که غواړئ چې یو شی انسټال کړئ apt get انسټال ولیکئ. apt get انسټال چې کله ولیکئ چې هر شی غواړئ چې انسټال یې کړئ هغه ورته ولیکئ. بیا به تاسو څه وکړئ اتوماټو درته انسټالیشن شروع کړي. زه راځم ورته وایم چې فرض کړئ پایتون راته انسټال کړئ، پایتون 3 راته انسټال کړئ. زه روټ اکسس نه لرم نو زه سوډو ورته لیکم. کله چې تاسو روټ اکسس نه لرئ نو سوډو په واسطه به موږ کولی شو چې روټ اکسس پیدا کړو، یعنې یو شی راته ډاونلوډ کړو. زه راځم سوډو لیکم apt get install python. دلته یو د انټرنیټ کنیکشن مهم دی چې ولې تاسو ته دغه شیان را ډاونلوډوي درته. نور به دې چې شکې موږ ته ډاونلوډینګ شروع کړي. نور یې موږ ته ډاونلوډینګ شروع کړي. دی ګوري که زموږ په کمپیوټر کې انسټال و خو نه راته ډاونلوډوي او که نه و انسټال دی موږ ته په اتومات ډول ډاونلوډینګ شروع کړي چې انټرنیټ کنیکشن وي. زه به راسم بل کمانډ فارم را خلاص کړم. بل کمانډ چې موږ لرو هغه د apt get update دی. د دې کمانډ په واسطه به موږ کولی شو دغه کوم پینټریشن ټول چې موږ ډاونلوډوو د دې هغه ډایرکټري چې هغه اپډیټ کړو، یعنې هغه لیټسټ ورژن که غواړو چې موږ ډاونلوډ کړو اول به موږ چې کوو apt get update به وو، یعنې هغه کرنټ ډایرکټري به ټول اپډیټېږي. وروسته بیا موږ کولی شو د دې په واسطه نور شیان را ډاونلوډ کړو. هر کوم پینټریشن ټول چې موږ ډاونلوډوو بیا موږ کولی شو چې را ډاونلوډ یې کړو. بل راځو کمانډ لرو. ګوره زه راځم cd لیکم pwd. زه هوم کالي کې ولاړ یم. دلته زه غواړم چې نور فولډر وګورم ls. دا هغه ټوله فولډرونه دي. زه اوس فرض کړئ یو نوم بیخي غټ چې زه نه شم لیکلی یا ډېر وخت راڅخه غواړي هغه دپاره به موږ کوو cd ډاونلوډ لیکم dow یوازې ولیکئ ټی بټن. ټی بټن مو چې کله وولئ هغه نوم مکمله درته پوره کوي. یوازې تاسو انټر کړئ ډایرکټ به تاسو چې ډاونلوډ فولډر ته اکسس پیدا کړئ. په دې ځای کې که کوم مشکل درته پیدا کېږي زموږ د ټلیګرام ګروپ چینل لینک ما په ډسکرپشن کې درکړی دی. هلته تاسو کولی شئ چې هر رقم پوښتنه زموږ د کاري ټیم څخه وکړئ. انشاءالله هغه به تاسو ته په 4 ساعتو کې جواب وایي. تر نور داسې ویډیو پر ما اشرف اجازه راکړئ. د الله په امان.